عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة أو كما قال. كتاب رياض الصالحين 200 نمبر باب شروع. باب مبارک دی کی چې د جمعې د ورځې فضیلت. په دې باب کې 19 نمبر حدیث دی. ابو برده چې دا د ابو موسی الاشعری د وزوی دی. لدينا روایت داوی چې قال عبد الله بن عمر رضی الله عنهما، عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ما کویلا اسمعت اباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آیتا د خپل پلار نه اوریدلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا دا حدیث بیانې فی شأن ساعة الجمعه، د جمعې د ورځې اغا د دعا د قبل دو اغا ساعت او د ټیم بارکی. تا د خپل پلان نه داسې یو حدیث اوریدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیان کې حدیث بیانې د جمعې د ورځې اغا ساعت چې د الله پیغمبر فرمایي چې باغې ټیم کې دعا د مؤمن مسلمان قبليږي. دا چې حدیث اوریدل دي. قال ابو برده وی قلت نعم، ما ورته او ما اوریدل دي. سمعته ما داغینا داوری دلی یقول چاغی ویل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، زما بلار دا خبره کوله چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوری دلی چې د الله پیغمبر فرمایي هي ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاه، دغه وخت د جمعې د ورځې چاغي کی هغه دعا ډیره ښه قبليږي. او د الله پیغمبر فرمایي دغه ساعت او دغه ټیم هغه ټیم دی ما بین ان یجلس الامام، او ما بین د دې کې چې امام دغه شان تکینی هغه دو خطبه مل کې چې کینی دغه وخت نه دا ټیم شروع کیږي الی ان تقضى الصلاه، تر دې پورې چې مونږ دا ادا کړی شي مونږ دا ختم کړی شي. یعنی دغه وخت نه والا فورم مونږ ویل چې دغه ساعت نه والا چې مولوی صاحب د خطبه په مینس کې هغه لک شاته کینی دغه کې ناستلو ټیم نه والا تر د سلام د ګرځېدلو پورې چې مونږ د جمعې دا ادا کړی شي دغه وخت پورې دا دعا ډېره ښه قبليږي. نو په دې حدیث کې یو فائدہ دا ده چې د جمعې د ورځې هغه ساعت او هغه ټیم چې هغه کې دعا قبلي هغه به بیان شي، هغه به ذکر شي دا دغه ټیم دی. دوه فائدہ به دا ده چې صحابه کرامو اهتمام ته وګوره او د سلف الصالحین اهتمام ته وګوره چې د الله د پیغمبر د طریقو څومره تلاش کوي، څومره ځان به بوي کوي. نګوره عبد الله بن عمر سره غم دی. عبد الله بن عمر د الله د پیغمبر د هغه هر طریقې باندې بزام بوي کو. هغه ابو بردانه ته پوښت کوي چې سیر استا پلار د الله د پیغمبر نه د دې مسلې باره کې څاوري دی هغه ته او نن دا صحابه کرامو غا تلاش ته تحقیق دی چې هغه کې دغه شان د حرز داخل د حرز د خبره پروتو چې هغه په سید دین باندې ځان پوي کی او به هغه باندې عمل دا وکي. موږ تاسو هم خیر چې ورته الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوم طریقې دي او کوم دین موږ دغه شان تر رسول دي داغه به تحقیق کې پاغه مسائل به ځان پوي کی او هغه باندې عمل کې. اخرنه حدیث به سره د باب ختمي. وعن اوس بن اوس رضی الله عنه قال، اوس زید اوس نے روایت ته داوی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان من افضل ایامکم یوم الجمعه، یقینا استاسو په ورځو کې بهترین ورځ هغه د جمعې ورځ د الله پیغمبر فرمایي. لکه چې ورځ دي په دې کې بهترین ورځ هغه د جمعې ورځ ده او بهترواله په دې معنی چې پاغي کې ثواب هغه ډیر زیات وي، پاغي کې اجر ډیر زیات وي. مؤمن مسلمان پاغي کې د الله تعالی د معافی مستحق ډیر زیات ګرځي. فاکثروا علی من الصلاه فی، الله پیغمبر فرمایي تاسو دغه د جمعې ورځ کې په ما باندې درود دا ډیر زیات وي، درود باندې ډیر زیات وي. فإن صلاتکم معروضه علی، زګه چې یقینا تاسو درود چې تاسو کوم درود وي کوم سلام را لګي هغه ماته پیش کیږي، هغه ماته راځي. الله پیغمبر دا خو د لیکيږي چې پلانکی امتی ستا پتا باندې درود ویلا، پلانکی امتی ستا پتا باندې دغه شان سلام هغه راولېګو ستانون دغه شان د خسر کیږي هغه ته. دا روایت د ابو داود دی بالکل ټیک دی. دا روایت چې
بدی کې صحابه کرامو دغه شان د الله پیغمبر ته پوښتنه او تاسو په ذهن کې دا ته پوښتنه راځي کله چې دا حدیث نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو د الله پیغمبره وکيف تورد صلاتنا عليك وقد عرمت دا الله پیغمبره څنګه زمونږ درود او زمونږ سلام زمونږ درود چې موږ به تا باندې یو او دا ته در رسیږي وقد عرمت ته خاور شوی ته زور شوی ته خاور شوی دا څنګه ته در رسیږي قال الله پیغمبر تو ویلا ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء یقینا الله تعالی پزمک باندې د انبیاء د پیغمبرانو جسدونه خړل هغه خاورې کول هغه خرابول هغه زړول دا بالکل الله تعالی په حرام کړی الله پزمک باندې کړی دي چې پیغمبرانو جسد هغه د ازمک راولږي هغه دي عام انسانان هغه د شان د خوري او دا شان د پیغمبرانو چې کوم جسدونه دي هغه ازمک لري شو خړلې زما بدن یعنی روح دی زما جسد روح دی تاسو دود هغه ما تر رسیږي یو بل روایت کړی خو د حد لپاره هغه روایت د امام ابو داود دی امام الباني الله غ صحیح کړی دی حسن کړی دی حسن په درجه کې دی د الله پیغمبر فرمایي ابو هريره روایت دی ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي د الله پیغمبر فرمایي نشته هیڅ یو کس مؤمن مسلمان چې هغه سلام په مواچه په ما باندې الا رد الله علي روحي مگر هر یو سلام ته او هر یو درود ته الله تعالی زما بدن ته زما جسد ته روح را واپس کوي حتى ارد عليه السلام تر دې پورې چې دغه امتی سلام جواب ورکما زمته وعليك السلام ورحمه الله وبركاته دا الله پیغمبر بالکل صحیح حدیث دی یعنی کوم امتی د الله پیغمبر چې هغه سلام الله پیغمبر باندې ولګي الصلاه والسلام عليك يا رسول الله سيوي يا من تاسو چې اللهم صل وسلم على نبينا محمد دا الفاظ الله پیغمبر فرمایي څوکوي نو د الله پیغمبر فرمایي زما بدن روح دی زما جسد روح دی ما ته الله روح را واپس کی او دغه شان د زه هغه ته څه کما د امتی له سلام چې ما باندې سلام را لګره دی هغه ته جواب ورکوم دا څه خبره ده یو بل روایت کې راځي اگر روایت امام نسائی روایت کړل امام الباني ولا غ صحیح کړی دی اگر روایت عبد الله بن مسعود دی هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یقینا د الله د پاره ځنې ملائکه هغه بزما کې هغه چکر لګي ګرځي د ذاکرین خلک ګوري داسې مجلسونه ګوري یبلغونی من امه السلام چې دا ملائکه ما ته خپل امت سلامونه را رسي ما در امت هغه سلامونه را رسي او کله چې راورسي دا جواب ورکوما یعنی ټول روایتونه معلومیږي چې الله پیغمبر ته د هر ساعت کې هر ورځ په هر ټیم شپه او ورځ کې جمعه او خالی که هر ورځ د الله پیغمبر ته چې څوک په الله پیغمبر باندې درود ولېږي او سلام وي هر ټیم ته رسیږي خصوصیت د جمعې د ورځې خاص کړی چې په دې ورځ کې په دې شپه کې ما باندې درود ډیر زیات وي ځکه دغه شپه دغه ورځ د ټول ورځ سردار ټول ورځ سردار ده دې الله خصوصي فضیلت ورکړي دي او د الله پیغمبر فرمایي چې ما باندې درود یو د درود فضیلت ته او دغه حالات او دغه ساعتونو فضیلت ته دغه شان ته ډیر زیات ثواب پدې کې لري نو په دې کې مشکل دا نه جوړيږي څنګه چې الله پیغمبر فرمایي دا قشاده زموږ ایمان دی په دې کې بداله و چیرې په دې حدیثونو موږ دا استنباط وکړو چې الله پیغمبر ژوند دی نه څنګه چې په عام انسانانو باندې مر راځي دا قشاده مرد الله پیغمبر باندې راغلی دی دنیا سره هیڅ قسم تعلق نشته دی خود د الله پیغمبر فرمایي چې ماته ملائکه دا دغه شان د امت سلامونه را رسي ماته درود را رسي او ماته الله تعالی د هر امتی هغه نن د ارض راخي چې دی امتی په تامه دا سلام درولېګو دی امتی په تامه دا درود درولېګو الله ماته خي چې الله کوم خیر خي هغه ان الله على كل شيء قدير الله ارته کولی شي الله مړ ژوند کولی شي او زه سلام سل کلام الله ژوند دی دا خو دغه شادي خبره ده چې شان نبی خبره ده یو دا چې به سلام الله ته ویل الله پیغمبر ماته دا انسان دا انسانان دا جون دا خو زمانه ما دوباره جون خو ما د حقیقت کې مثال وکړو هغه ته ضرور مرغاوي چکنیکا الله ته ویټه چکنیکا مکس کړه هغه او دا شان دا आवाज ار یو دا شان دا هغه مرغو تا ته برا جون دیش دا شان ناشنا خبرم ده زموږ بدی معنی ایمان ده چې زموږ استاد درود زموږ ته سلام الله پیغمبر ته بالکل دا رسیږي الله دې موږ ته توفیق راکړي والله دې خبرو موږ ته سمانه اما کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد